تر ټولو انبیاء ډیر بهتر مدني دی پیشوا زمون هم د خیر البشر مدني دی پیشوا زمون هم د خیر البشر مدني دی محمد امت باپ محشر لا تند بچی محمد امت باپ محشر لا تند بچی هو لعد دوی لپارا پکوثر مدنی دے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد دي منار دي إسلامي راديو قدر منو ودرنو أوردنكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قران أوردنكو دا نبوي سيرت دي اخبروني فمخكني اخبرونه كي مود نبي كريم صلى الله عليه وسلم دوائما مرحلة د دعوت چې په مکه مکرمه کې و چې هغه ته اعلان د دعوت وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم درې کاله سری دعوت وچلو فردي دعوت وچلو او درې کاله پسې خپل خبره ښکاره کړه او دغه علني دعوت د خپل خپلوانو څخه شروع کړ کله چې مشرکانو ته دا معلومه شوه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعوت ورځ په ورځ باندې مضبوطیږي قوي کیږي خوريږي ملګری زیاتیږي او زمونږ چې کم دین دی زمونږ چې کم منهج دی تګلاره ده دا ورځ په ورځ د ضعف سره او د کمزورتیا سره مخامخ کیږي نو دوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خلاف یو مشاورتی مجلس جوړ ک او پای کې یو قرار صادر ک چې کوم خلک د حج د موسم د لپاره راتلونکي د خلکو تمنګ یو خبره غوټه کو چې خلکو تمنګ دروغجن معلوم نشو لیونی او بیکاره خلک ورته معلوم نشو چې زموږ د ټولو اتفاق وي چې د سړي باره کې موږ یو خبره کو نو خلک به زموږ په خبره باور کوي دا کار هم وکړه په موسم د حج کې خو دغه څومره فیصلې چې دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه د دعوت په خلاف کولې د دې هیڅ اغیزه او تاثیر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دعوت باندې نه نو د حج د موسم د تیرېدو نه وروسته دوی سوچ وکړه چې دغه لارې چارې خو موږ په کار واچولې او دا مؤثر تمام نشوي نو راځي چې یو بل لار اختیار کو د دې دعوت په خلاف ترڅو دا دعوت من په زنګو کې چې فلحال کمزور دی وړو کې دی پام دې کې فلج کو او دلته ختم کو دا دعوت د دې زینا نورو منطقو ته او نورو ساحو ته پراخ نشي او نورو زینو کې ځان له خلق پیدا نکړي نو دوی د اسلامی دعوت د مخنیوي او د ودرېدو لپاره مختلف لارې چارې په کار باندې واچولې چې تقریبا هغه مونږ را خلاصه کوو اوله لار السخریة والتحقیر ټوکې مسخرې سپکاوی نسبت د دروغو خنداګانې دا لار دوی انتخاب کړه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دا غملګرو بس به ټوکی کولې مسخري به کولې او به تحقیرول ورته ویل به تاسو دروغ وی په غلطه خنداګانې به پسې کولې په دې لار باندې او په دې اسلوب باندې دوی غختل چې مسلمانان وشرمي او دا غوي معنوي قوتونه هغه ضعیفه کی کمزوري کی تبیدا چې ته د دعوت کار کې د اصلاحات کار کې مخلصي او خلق را پاتېږي تا توهیني تا تذلیلي ذلیل کوي دي غلط خبرې درته کوي نو د سره د سړی هغه قوت او
مینا جذبه هغه مجروحه کیږي او ماتیږي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې مختلف تهمتونه، مختلف کنځلې او کله کله به ورته په مجنون اواز کوي لیونیه. دوی دا کار شروع کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به توهینو، دغه ملګري به توهینول. لکه سوره الحجر کې الله سبحانه وتعالی د دوی دا اواز چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به کوه 6 آیت کې نقل کړی دی. فرمایي وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. ویل بدی کافرانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اے هغه سړی چې پتا باندې ذکر او وحی او قرآن نازل شوی دی یقینا ته لیونی. او کله کله به ورته د ساحر او د دروغجن نسبت کو. لکه سورة صاد 4 آیت کې الله فرمایي وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. آیت تعجب کوي دا کافران د دین چراغره دوی ته يرون کې له دوینا. ویل به کافرانو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکی هذا ساحر كذاب، دا ساحر او جادوگر او دروغجن دی. دا اسلوب او ترتیب دوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خلاف منی غوړه کړو. او کله کله به هغه خلک چې هغه به نظرباز خلکو نظرونه به لګیدل، هغه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کېنول چې دا پسترګو باندې نظر کوي چې نظر شي او ختم شي او مریض شي. او یاده ده چې کله کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په ډیر تیز نظر باندې کتل، د غصې په نظر به ورته کتل او داسې به غصه او داسې به قهر و تا به ویل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې سترګو کې ویوړو. لکه سورة القلم 51 آیت کې الله فرمایي وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. نزدې دا چې دا کافران تا ختم کی په نظر د سترګو، په تیز تیز نظر درته ګوري چې تا په دې سترګو کې له منځه یوسي. کله چې اورېدلی دوی قرآن وایي دوی یقینا دا پیغمبر لیونی دی. دا به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې ویل د دې لپاره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې رشخن وکړي او د هغه معنوي قوت ضعیفه کړي تر څو د خپل کار نه د خپلې تګلارې څخه واوړي او دغه منهج او مسیر چې د ځان لپاره د الله سبحانه وتعالی د هدایت او تعلیماتو مطابق انتخاب کړی دا پرېږدي. همداراز کم چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګري وو او د دنه غیر چاپیره به ناست وو، هغې پسې به هم دوی ټوکې کولې. ویل به لکه الله سبحانه وتعالی په سورة الانعام کې فرمایي اهؤلاء من الله علیهم من بیننا. آیا دا هغه خلک دي چې الله په دوی احسان کړی دی زمونږ په مابین؟ موږ ټول د احسان نه ایستلي او دوی خپل احسان د لاندې راوستي دي. دې کې شک نشته چې ایمان چې الله چاته نصیب کی نو دا د الله لوی احسان دی په دې انسان باندې. نو دوی به ویل چې دا د الله د امتنان او د احسان مستحقین دا دي. الله سبحانه وتعالی دوی په جواب کې به ویل دا آیت راولېږه چې بالکل دا د الله د احسان مستحق خلک دي. الیس الله بعلم بالشاکرین. آیا نه د الله ډېر ښه پوهېدونکی او ښه پېژندونکی هغه کسانو ته چې د الله شکر وباسي؟ دا شاکرین دي. دوی د الله په نعمت باندې شکریا ادا کړې ده. د شکر په نتیجه کې الله دوی ته ایمان نصیب کړی. لکه همدا موقف د کافرانو الله سبحانه وتعالی په سورة المطففین کې په څو آیاتونو کې واضح کړی. فرمایي ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون. یقینا مجرمان وو من الذین آمنوا يضحكون، په مؤمنانو پسې خندا کوونکي كانوا يضحكون، همیشه به خندل پسې. چې چیرته به د مجرمانو د کافرانو صحابه کرام لیدل د نبی علیه الصلاة والسلام ملګري به لیدل خنداګانې به پسې کولې، ټوکې به پسې کولې. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. کله به چې دا مجرمان د دوی په خوا باندې تېرېدل یتغامزون یو بل ته به سترګې والې.
وَإِذَا انقلبوا إِلَى أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ کله بچ واپس شو خپل بال بچ خپل اهل ته اهل عیال ته واپس کېدل به دوی مستی کوونکي تکبر کوونکي ځان به ورته ډېر غټ ښکاره کېده ډېر عزیز به ورته ځان ښکاره کېده او دا مؤمنان به ورته ډېر ذلیل ښکاره کېدل حتی چې دوی واقعات او قصې به په خپلو کورونو کې هم کولې وإذا رأوهم کله به چې ولیدل د مجرمانو دا مسلمانان او صحابه کرام قالو دوی به ویل د دوی باره کې ان هؤلاء لضالون یقینا دا مسلمانان خطا لارې دي لاره خطا کوونکي دي دوی لاره پرېښې ده د پلار نیکه طریقې پرېښې ده د پلار نیکه زوړ دین یې پرېښی دی لضالون ګمراهان به ورته ویل الله سبحانه وتعالی هغې جواب کوي وما ارسلوا علیهم حافظین دا خلک چې د مؤمنانو باره کې مختلف قضاوتونه کوي مختلفې فیصلې کوي دوی خو نه دي رالیږلی شوي په دوی منې حفاظت کوونکي نګهبان دا خو د دوی کار نه دی چې دوی د خلکو غلطي شماري دوی همدغه شان سخریه او استهزا او ټوکې مسخرې طعن لعن خنداګانې ډېرې زیاتې کړې په نبي کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو باندې تر دې چې دې ټوکو او مسخرو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نفسیتي اثر وکړه چې داغي نفسیتي اثر نقل الله سبحانه وتعالی په سورة الحجر 99 آیت کې کړی الله فرمایي ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون الله یقینا مونږ ته پته ده چې تنګېږي ستاسې نه په خبرو چې دوی وایي دوی چې کومې خبرې ستاسو په خلاف کوي کومې پروپاګانډې کوي استهزاګانې ټوکې مسخرې کوي الله یې مونږ ته پته ده چې ستا سینه پې تنګېږي خو سینه دې مه تنګوه بل ځای کې هم الله ورته فرمایي لعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا سورة الکهف کې الله یې مونږ ته پته ده چې ته د ډېر خفګان د وجې نه دی ځان هلاکې او ځان تباه کوونکی چې دوی ولې دا خبرې کوي یا دوی ولې ایمان نه راوړي دا قرآن او دا ښایسته خبرې دوی مني ولې نه تا له پې ډېره غصه درځي تا له پې ډېر خفګان درځي قارېږي او غصه کېږي دا مه کوه چونکې نفسیاتي تاثیر او د دې اغېزه په انسان باندې ډېره خطرناکه وي نو الله سبحانه وتعالی خپل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څه نسخې ورکړې او د دې علاج ورته وښوده علاج ورته ورکړه چې کله دا حالت در باندې راته نو د دې تنګستیا نه به ته په څه باندې خلاصېږي سورة الحجر 98 کې الله ورته علاج وښوده فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فاستسبح وایا سره د حمد د رب ستانه او شه د سجده کوونکو نه کله چې دا حالت در باندې راته وایا سبحان الله الحمدلله او مونځ کوه نو دا ستا سینه تنګي به ختمیږي واعبد ربك حتى ياتيك اليقين د رب بندگی وکړه تر هغې پورې چې تا ته مرګ راشي د مرګه پورې به د الله بندګي کې واعبد ربك حتى ياتيك اليقين دا ورته الله علاج وښوده او په بل ځای کې ورته الله ډاډ ورکړه ډاډګیرنه یې ورکړه هم سورة الحجر دی آیت 95 الله ورته وفرمایل انا کفیناک المستهزئین مونږ ستا دپاره بس یو کافي یو د دې استهزا کوونکو په مقابل کې الله مونږ بس یو ته د دوی په خبرو مه خفه کېږه د دوی په مسخرو ټوکو پسې مه خفه کېږه دا مسخره کوونکي څوک دي الذین یجعلون مع الله الها آخر هغه خلک دي چې دوی عقیده ساتي د الله سره د بل اله الله هم منی خود الله سره بوتانو تم الها وي الله منی خود الله سره ملائکو ته الها وي المر ته اله وي سپوږمۍ ته اله وي نور الها عقیده ساتي فسوف يعلمون نظر د دوی ته پته ولګي چې دا عقیده د دوی لپاره په ختم امیږي او که په خرابه او بیا الله سبحانه وتعالی ورته د دې خبرتیا هم ورکړه چې دا دوی کم کارونه کوي دا به واپس بیرته په دوی راګرځي ولقد استهزئ برسل من قبلك یقینا ټوکې مسخرې شوې په ډېرو انبیاء او رسولانو پسې ستا نه مخکې پیغمبره اشاره و دې خبرې ته چې نبي مه خفه کېږه مه غمجن کېږه ستا ملګري ستا ورونه انبیاء علیهم الصلاة والسلام
چې څومره قومونو ته راغلي دي نو ټولو قومونو په خپل انبیاء او رسولانو پسې استهزاګانې کړي، ټوکې پسې کړي دي. نو دا څه نوې خبره نه ده چې ته زړه ته ونیسې. نو څه چل وشو؟ هغه خلکو سره الله څه کړي دي؟ فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به یستهزئون. پس راګیر کړه هغه خلک چې هغوی ټوکې کړې وې له دوی نه. څه شي راګیر کړه؟ ما هغه څه كانوا به یستهزئون چې دوی پای پسې ټوکې کولې. د الله نبي ورته ویلې مه کوئ، ګوره عذاب به راشي. دوی په عذاب پسې مسخرې کولې. الله به درته غصه شي او په قهر به شي. دوی به د الله په قهر او غصه پسې مسخرې کولې. نو بیا بالاخره همداسې وه چې هغه عذابونه چې دوی پسې ټوکې او مسخرې کولې هغه دوی راګیر کړل. دا د دوی یوه لاره وه چې دوی د اسلامي دعوت په خلاف، د نبوي دعوت په خلاف باندې په کار باندې اچولې وه چې راځئ همیشه به په دې خلکو پسې ټوکې او مسخرې کوو، د دې لپاره چې دوی تنګ شي او خپل دعوت پرېږدي. د دې سره سره دویمه لاره چې دوی په کار اچولې وه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم او د هغه د دعوت په خلاف، هغه څه وه؟ اثارة الشبهات وتکثیف الدعایات الکاذبه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خلاف به خلکو ته شبهې اچولې او د دروغو دعوې به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باره کې کولې. نبی علیه الصلاة والسلام باندې به افترا کوله قرآن کریم باره کې، دې دپاره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تنګ کړي او دغه اسلامي دعوت پرېږدي. دوی په دې شبهاتو کې او د دروغو په دعوو کې د ډېر زیات تفنن نه کار واغست، مختلفې طریقې استعمال کړي، مختلفې حربې استعمال کړي، د دې دپاره چې عوام الناس خلک یا عام خلک هغوی دپاره څه د په دعوت کې د سود دپاره څه مجال پاتې نشي. او که نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته خبره کوي نو مخکې نه به زموږ دا خبره د هغوی په دماغو کې پیچکاري شوي، نو دوی به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اړه باندې هماغه خبره به ذهن کې چې کومه ورته مونږ کړي، نو که دا ورته هر څه وایي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعوت به په هغوی باندې اثر نه کوي. لکه د هغې نه یوه خبره سورة الانبیاء 5 آیت کې الله نقل کړې ده. دوی وایي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باره کې اضغاث احلام، دا وحی چې ده دا نبی چې مونږ ته څه وایي دا ګډوډ خوبونه دي، د شپې خوبونه ویني او د ورځې به مونږ ته وایي. دا ګډوډ خوبونه باندې باور مه کوئ، د دې تصدیق مه کوئ. د قرآن باره کې دی اضغاث احلام چې دا قرآن ګډوډ خوبونه دي چې رسول الله د شپې ویني او مونږ ته وایي. دا به ویل بل افتراه، بلکې د پیغمبر دا قرآن د ځانه جوړ کړی دی، الله ورته نه دی نازل کړی، نه ورته الله ویلي دي. دا به هم د قرآن باره کې ویلي انما یعلمه بشر، یقینا دا قرآن د ته زده کړی دی یو انسان، یو سړي ته زده کړی. سورة الفرقان 4 آیت کې الله فرمایي دوی به ویلي ان هذا الا افک افتراه، نه دی دا قرآن مگر دروغ دی چې د ځانه جوړ کړي دي. واعانه علیه قوم آخرون، او د دې امداد د قرآن په جوړولو کې یو بل قوم کړی، یعنې دی او د ده ملګري دوی راجمع کېږي او راټولېږي او دا قرآن جوړوي به یې موږ ته وایي. په سورة الفرقان 5 آیت کې الله وایي وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهي تملى عليه بکرة واصیلا. ویل به کافرانو دا قرآن قصې د اولنو خلکو دي، لیکلي دي هغه لره، پس دا لوستلی شي په نبي کریم صلی الله علیه وسلم سبا او بیګا په ده باندې دا قصې لوستلی کېږي او به یې موږ ته وایي. او کله به دوی دا دعوه کوله چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره پیری دی، شیطان دی، او هغه په ده راځي، په ده نازلیږي، لکه څنګه چې جنات او شیطانان نورو کاهنانو ته راځي. نو الله سبحانه وتعالی په دوی باندې رد کړی. په سوره الشعراء کې فرمایي هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، آیا خبر نکم تاسو په هغه چا باندې چې شیطانان ورته راځي. الله وایي تاسو خبر نکم، تاسو د ده باره کې وایي چې د شیطان دی او ده له راځي. هغه څوک درته ونه ښیم چې هغه له شیطان راځي. چا له راځي؟ تنزل علی کل افاک نثیم، راځي دا شیاطین په هر دروغ جوړونکي ګناهګار. او دا نبی خو صادق امین دی، دا خو ډېر نیک شخصیت دی او د ده په نیکۍ او امانتدارۍ باندې تاسو مخکې نه اعتراف کړی. نو الله سبحانه وتعالی په دې باندې دا خبره ورله رد کړه
چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باره کې دا خبرې مه کول. کله به ویلې وې ده ته یو نوع لیونتوب رسېدلی دی، لیوني څو قسمه دا پکې یو قسم لیونی دی. ده ته بعضې وخت کې ذهني خیالات خبرې دا ورته راشي. بیا دغه خیالات او خبرې دی په ناشنا کلماتو کې په ښایسته الفاظو کې دغه معانی موږ ته بیا راجوړی، لکه څنګه چې د عامو شاعرانو دا عادت دی چې هغوی په ذهن کې چې کوم خیالات وي او کوم تصورات وي، هغې تصورات او خیالاتو له ډېر ښایسته الفاظ ورکوي او خلک متاثره کوي. نو دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم دغسې یو نوعه لیونتوب په ده باندې راځي چې بیا شاعري کوي. الله د دوی د دې خبرې تردید په سورې شعراء کې کړی دی. فرمایي والشعراء يتبعهم الغاوون. الله شاعران وپېژنئ، راځئ مقارنه وکړو، نسبت او تناسب ولټو په مابین د نبي او د شاعرانو کې چې نور شاعران څنګه خلک دي او دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه شخصیت دی. الله فرمایي د نورو عام شاعرانو 3 صفات دي، اهم 3 خصوصیتونه دي. تاسو ګورئ چې دغه 3 خصوصیتونه په دې نبی کې شته که نشته. اول خصوصیت دا دی والشعراء يتبعهم الغاوون، شاعرانو ورپسې کېږي ګمراهان خلک، اگر اکثر بېلارې خلک شاعرانو پسې وي. دویم خصوصیت دا دی الم تر انهم فی کل وادی یهیمون، آیا ته نه ګورې چې دوی په هر خړ یا په هر وادي د کلام کې یهیمون غوټه کېږي. دوی چې ګوري چې هره خبره ذهن ته راشي کوي، دا نه ګوري چې ښه مې وکړه که خرابه مې وکړه، صحیح مې وکړه که خطا مې وکړه، دروغ مې ویل که رښتیا مې ویل. فی کل وادی یهیمون، په هره دره کې په هر خړ کې دوی غوټه کېږي. مراد د وادي نه وادي الکلام دی. او دریم صفت دا دی وانهم یقولون ما لا یفعلون، یقینا دوی وایي هغه څه چې به یې کوي نه. شاعران به په خپل شعر کې دنیا را چپه کړي، خو به هېڅ شی نه وي، هېڅ شی نه کوي، وعدې کوي، خبرې کوي، نور خلک را تیزوي خو خپله نه کوي کار. دا 3 خصوصیتونه دي په شعراو کې، او دا 3 واړه خصوصیتونه د الله په نبي کې یو هم نشته. هغه کسانو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري کړې ده هغوی هدایت والا خلک دي، د سمې لارې والا خلک دي، بهترین خلک دي، ګمراهان نه دي، متقواداره دي، صالحان دي، هم د دین په لحاظ، هم د اخلاقو په لحاظ، هم د اعمالو په لحاظ، او هم د تصرفاتو په لحاظ. دویمه دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شاعرانو په شان په هره خبره کې نه غوټه کېږي چې هره خبره وکړي، تر څو پورې چې په خبره کې جواهر نه، کمالات نه موجود، د دنیا او د آخرت فایدې نه، دا نبی هغه خبره نه کوي. بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول خلق دعوت کوي الى رب واحد، یو الله ته. ای خلکو یو رب ته راشئ، و دین واحد، یو دین ته دعوت کوي، و صراط واحد، یوې لارې ته دعوت کوي. او بله دا ده درېیمه چې وهو لا یقول الا ما یفعل ولا یفعل الا ما یقول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وایي مګر به کوي، او نه کوي مګر هغه څه چې ده ویلي. نو دی چېرته دی او شعرا په کوم ځای کې دي؟ دی په کوم ځای کې دی او شعرا په کوم ځای کې دي؟ دی چېرته دی، قرآن او د الفاظ چېرته دی، او شعر په کوم ځای کې دی؟ ډېر زیات فرق دی. علی کل حال هره شبهه او دعوه چې به دوی کوله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ضد او په خلاف، د قرآن کریم په خلاف، د اسلام په خلاف، نو الله سبحانه وتعالی له طرفه به دوی ته قانع کوونکې جواب راغی، رد به راغی، د دوی خبره به رد کړه. خو د دوی زیات شبهات اعتراضات په توحید باندې و، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې و، په بعث الاموات باندې و چې دا مړي ژوندي کول، دوباره دا راپورته کول د دوی حشر په ورځ د قیامت کې. خو قرآن کریم د دوی هره شبهه را اخلي، که هغه د توحید په خلاف وي نو په هغې باندې رد کوي او زیات وضاحت هم کوي چې دا قضیه، دا مسله د هر اړخ نه دا واضحه شي او چاته پکې شک او شبهه پاتې نشي. او دایما د دوی د الهه او عجز بیانوي چې دا الهه د دوی عاجزه دي، د دوی په لاس کې هېڅ شی نشته، نه دوی په لاس کې خیر شته، نه دوی په لاس کې شر شته. همدغه وجه وه چې د دوی غصه به یې راوپاروله، خو زمونږ الهه عاجزه دي، زمونږ خدایان عاجزه دي،
او ستا اله چې دی او ستا الله چې دی هغه قوي دی، نو دوی به غصه شول، په قار به شو او بالاخره به د حق څخه انکار وکړ. هر چې د دوی شبهات او اعتراضات په رسالت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې سره له دې نه چې دوی په ابتدا کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په رښتینولۍ، د هغه په امانتدارۍ او د هغه په انتهایی صلاحدارۍ او تقوا مخکې نه اعتراف کړی او اقرار یې کړی، خو دوی دا عقیده ساتله چې منصب د نبوت او د رسالت دا ډېر لوی دی، ډېر عظیم دی، دا الله بشر ته نه ورکوي، انسان ته نه ورکوي. بشر دا امکان نه لري چې دا د رسول شي، او رسول چې نو هغه بشر نه وي. د دوی دا عقیده وه. نو کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل نبوت او رسالت اعلان کړ او دوی ایمان ته دعوت کړ چې راشئ په ما ایمان راوړئ، ایسته دوی حیران شو. د خپلې حیرانتیا باره کې چې دوی ډېر زیات حیران شوي دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باره کې، الله سبحانه وتعالی د دوی د دغه تحیر کلمه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې نقل کړي، الله د هغې حکایت کوي. سورة الفرقان 9 آیت کې وقالوا وایي دوی ما لهذا الرسول یاکل الطعام، څه دي پیغمبر لره چې دا ډوډۍ خوري، ویمشي فی الاسواق او ځي راځي په بازارونو کې. رسول او ډوډۍ خوراک، رسول او بازار کې ګرځېدل، دا څنګه کېدی شي؟ او دا به ویلي چې محمد صلی الله علیه وسلم بشر دی. ما انزل الله على بشر من شيء، سورة الانعام 9 آیت. دوی دا انکار کړی او الله نه دی نازل کړی په بشر باندې من شي هیڅ شی. الله په بشر باندې هیڅ وحی نه دی رالیږلی، هیڅ کتاب یې ورته نه دی نازل کړی، هیڅ پیغمبري او رسالت یې ورته نه دی ورکړی. الله سبحانه وتعالی په دوی باندې رد کوي چې تاسو دا عقیده ساتئ چې ما انزل الله علی بشر من شی. نو موسی علیه السلام کتاب خو تاسو منئ که نه؟ موسی علیه السلام رسالت خو تاسو منئ؟ هر کتاب تاسو له راځي، تاسو سره کینی، دا د کتاب په خوله باندې تاسو د موسی علیه السلام رسالت منلی دی، د هغه کتاب مو منلی. نو چې کله د هغه رسالت تاسو منلی دی، ولې موسی علیه السلام انسان نو، بشر نو؟ قل ورته ووایه من انزل الکتاب الذي جاء به موسی، چا نازل کړی دی کتاب هغه چې راوړی دی هغې لره موسی علیه السلام، چې هغه رڼا ده او هدایت دی د خلکو لپاره. چا راوړی؟ او دوی خو اعتراف کو او دا ورته پته و چې موسی علیه السلام بشر دی. نو الله سبحانه وتعالی په دوی باندې رد وکړ چې څنګه د موسی علیه السلام بشریت منئ، د هغې نبوت او پیغمبري منئ، او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت او رسالت نه منئ په دې وجه چې دا بشر. نو الله سبحانه وتعالی په دې باندې رد وکړ چې هر قوم هغې د خپلو رسولانو د رسالت نه چې انکار کړی دی، نو همدا خبره ورته کړې ده. لکه سورة ابراهیم 10 آیت کې الله فرمایي ان انتم الا بشر مثلنا، نه تاسو مگر زموږ غوندې انسانان یې. ته څنګه د الله پیغمبر شولې او زه پیغمبر نه شوم، بل څوک پیغمبر نه شو، ته پکې پیغمبر شوې؟ بیا وایي قالت لهم رسلهم، ویل به هغوی ته د هغې رسولانو په جواب کې ان نحن الا بشر مثلکم، پیغمبرانو د بشریت انکار نه دی کړی، بلکې دوی دا خبره ځان له ثابته کړې ده. ویل به هغې ته د هغې رسولانو ان نحنو نه یو موږ الا بشر مثلکم، مگر ستاسو غوندې انسانان یې، ولکن الله یمن علی من یشاء من عبادی، بلکې الله احسان کوي په هغه چا چې اراده ورته وکړي د خپلو بندګانو نه. موږ یو شان انسانان یو، خو الله موږ ته اراده د خیر کړې ده، احسان یې رامنې کړی دی چې نبوت او پیغمبري را کړې ده. نو انبیا علیهم السلام او رسولان چې څومره تیر شوي دنیا کې، دا ټول بشر وو، او د بشریت او د رسالت په مابین کې څه منافات او ضد نشته. یو سړی به بشر وي او رسول به وي. بله خبره دا ده چې دوی دا اقرار کوو چې ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، موسی علیه السلام دا رسولان او دوی انسانان هم. نو کله چې هغوی تاسو دا اعتراف او اقرار کوئ چې هغوی رسولان او انسانانو، نو د دې رسول د رسالت نه څنګه انکار کوئ په دې دلیل باندې چې دی بشر دی؟ نو بیا به دوی ویلې چې ښه صحیح ده، موږ به دا ومنو چې زه بشر رسول کېدی شي. نو ښه نو بیا په دې دواړو کلو کې د طایف او د مکې په دې لویو ښاریو او کلو کې د الله سبحانه وتعالی د دې امتنان او د احسان مستحق همدا یتیم هلک، همدا ماشوم و چې دا یې پیغمبر کو. نو که الله پیغمبر کړی وی، د طایف ملک به پیغمبر کړی وی،
یا به د مکی ملک او مشر هغه به پیغمبر کړی دی. نو به دا اعتراض کوو. لکه سورة زخرف 1 آیت کې الله فرمایي لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ولی نازل نشو دا قرآن کریم په یو سړي دا دو قرآن عظیم چې لوی لوی سړي دي، لوی لوی شخصیتونه دي. که دا قرآن راتلی او نبوت او رسالت الله ورکولی، یا به د مکې سردار ته ورکړی دی یا به د طائف سردار ته ورکړی دی، ته یتیم او ماشوم ته دې څنګه درکړه؟ الله په دوی رد کوي چې ولې د الله د رحمت تقسیمول دا ستاسو په لاس کې دي، ستاسو په اختیار کې دي، که نه دا د الله په اختیار کې دي. اهم یقسمون رحمت ربک، آیا دوی تقسیموي رحمت د رب ستا؟ دا واک الله دوی له ورکړی دی. بل ځای کې فرمایي الله اعلم حیث یجعل رسالته، الله ته ښه پته ده چې کوم ځای کې کېږدي خپل رسالت او خپل پیغام. څوک د الله د رسالت او د نبوت حقدار دی، الله ته ښه پته ده دې خبرې. دا ترتیب دوی وچلو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خلاف. د دې نه وروسته دوی یو بله شبهه لرله چې د هغې شبهې جواب هم الله سبحانه وتعالی قرآن کریم کې کړی. شبهه دا وه چې د دنیا د بادشاهانو استازي چې کله د یو ځای نه بل ځای ته ځي یا هغوی لیږي، ډېر زیات خادمان ورسره یي، ډېر لوی عزت یې کېږي، اجلال او اکرام یې کېږي. په ناشنا طریقو باندې هغوی د یو ځای نه بل ځای ته ځي او د ژوند هر قسم اسباب هغوی ته مهیا کېږي، پوره کېږي ورته. دا محمد صلی الله علیه وسلم څنګه سړی دی چې د بازار ته راوځي د یوې نوڼۍ دپاره، یوې مړۍ دپاره بازار ته راوځي، کار کوي، مزدوري کوي، غریبي کوي، او دی دا دعوه کوي چې دی د الله رسول دی. دا کله کېدی شي؟ لکه دوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باره کې دا خبره کوله چې دا واقعا د الله رسول وي، نو بیا د سره دا کارونه پکار دي، دا امتیازات ورله پکار دي، دا باید د امتیازاتو خاوند وي. د عام انسانانو په نسبت او په پرتله دا پکار دی چې د لوی امتیاز خاوند وي. لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا، ولې نه دی نازل شوی د سره ملک چې ګرځېدلی وی دی د هغه سره نذیرۍ روونکی. پکار دی د سره غبرګ ملک ګرځېدی او هغه خلک یې راولي چې ګوره مسله ومنئ او که نه منئ نو داسې د سره وکړو. او یلقا الیه کنز، یا ولې نه ورکړه کېږي د ته کنزون خزانه، یا ولې نشته د ده لپاره جنتون یو باغ چې دی خوراک کوي د هغې نه. پکار ده د باغونه وې خزانې لرلې، ملکو سره یو ځای ګرځېدی باډیګارډ. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ویل به ظالمانو مؤمنانو ته تاسو نه روان مګر په یو سړي پسې چې په امن جادو شوی دی. الله سبحانه وتعالی په دې باندې رد وکړه دوی په شبهه باندې چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی، د الله قاصد او استازی دی، د ده وظیفه دا ده، د ده وجیبه دا ده چې دی به د الله پیغام رسوي خلکو ته، هر وړوکي او مشر ته، هر ضعیف او قوي ته، هر عزتمن او کمزوري ته، هر اصل او غلام ته. نو که چېرته دا د بادشاهانو د استازو په شان د خادمانو په منځ کې وي، عزت یې کېدی، چوکیدارانې وي، اجلال او اکرام وي، نو بیا خو په عامو خلکو کې چې کم کمزوري خلک دي، ماشومان دي، هغه خو بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته رانږدې کېدی هم نه شو. لکه اوس چې د بادشاهانو استازو ته غریب او کمزوري خلک ماشومان نشي وررسېدلی، نو بیا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه چا اسلامي او دینی استفاده نشو کولی. په دې خاطر باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه عام خلک ټول یو شان استفاده وکړي، نو د دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله دغه پروتوکول دنیا کې نه دی ورکړی، کم پروتوکولونه چې د دنیا بادشاهانو ته دي او د هغې استازو ته دي. هر چې د دوی انکار او د بعث بعد الموت نه چې دوی د مرګ نه وروسته ژوند نه منه، نو د دوی سره د تعجب او د استغراب او د استبعاد بل کم دلیل نه و، یو قانع دلیل دوی سره نه و چې یاره موږ به دوباره بعث نشته، دوباره ژوند نشته. خو هسې به دا خبره د خپل عقل نه بعیده ګڼله، لرې به یې ګڼله چې دا څنګه کېدی شي. لکه دا الله سبحانه وتعالی په سورې صافات کې د دوی دا استبعاد نقل کړی دی. فرمایي اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، آیا کله چې موږ مړه شو خاورې او هډوکي، آیا موږ به بیا راپورته کولی شو؟
او زمون پلاران اولنی او کله به دسی ویلي ذالک رجل بعید دا دوباره را پیدا کول دا وفسید د عقل نه لري لکه سورې قاف 3 آیت کې الله فرمایي او کله به چې دا حقیقت به ډېر لري ګڼه او ناشنا به ګڼه ویل به لکه سورې سبا کې الله فرمایي هل ندلکم علی رجل ينبئکم آیا نه ښایم تاسو ته یو داسې سړی چې تاسو خبروي تاسو ته وایي اذا مزقتم کله چې تاسو ټوټې ټوټې شئ کل ممزق په کامل ټوټې ټوټې کېدو سره انکم لفی خلق جدید یقینا تاسو به بیا په یو نوي پیدایش کې دا کېدی شي افترى علی الله کذبا به جنه آیا دا محمد صلی الله علیه وسلم تړي په الله درو کنه په دمن لیونتوب دی یا لیونه شوی دی لکه دوی شاعر به ویلي اموات ثم بعث ثم حشر حديث خرافة يا أم عمرو اموت ثم بعث ثم حشر ایا مرګ به دی به دوباره ژوندي بیا به راجمع کېدلي حدیث خرافة یا ام عمرو ای د عمر مورې دا د دروغو خبره ده رښتیا نه ده نو الله سبحانه وتعالی په دوی باندې رد کوي او فرمایي چې دا کله کېدی شي چې دنیا کې دي ظالمان هم موجودي مظلومان دي هم موجودي دنیا کې د نیکان هم وي بدان دي هم وي ظالم سړی دی په دنیا کې مړ شي او د جزا د ظلم ویني مظلوم دی مړ شي او د خپل حق د ظالم نه وانخلي نیک او صالح سړی هغه د مړ کیږي او هغه ته د بدلا د نیکو او د احسان او د صلاح نه ورکړي کیږي فاجر بدکار سړی د مړ کیږي او هغه د خپل بد عمل منی په خپل ناوړه اعمالو منی سزا نه ویني دا نشي کېدی نو که باس نه وي حیات نه وي جزا نه وي وروسته د مرګ نه بیا خو دواړه فریقان یو برابر وو بلکې ظالم او فاجر به د مظلوم او صالح نه اسعد وي نیکبخته به وي خوش قسمته به وي نو دا خبره چې قیامت نه او الله دې خلکو سره حساب او کتاب ونه کی دا نه د معقوله علی سبیل الاطلاق مطلقاً دا خبره صحیح نه ده معقوله نه ده او د الله سبحانه وتعالی نه د دې خبرې تصور نشي کېدی چې هغه د یو داسې نظام د مخلوق لپاره جوړ کړي چې هغه په فساد بناوي خلک د فساد کوي خلک د ورانه کوي او مفسد ته د فساد سزا نه ورکړي کیږي ظالم ته د ظلم سزا نه ورکړي کیږي نو داسې امکان نه وو او نه دې خبرې امکان شته لکه الله سبحانه وتعالی فرمایي افنجعل المسلمین کالمجرمین آیا موږ به ګرځو تابعدار خلک په شان د ګناهګارو دا دواړه به یو شان وي مسلمان او مجرم به یو شان وي ما لکم کیف تحکمون څه تاسو لره تاسو څنګه فیصله کوئ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات آیا موږ ورځو خلک چې ایمان راوړي عمل نه کړی نیک کل مفسدین فی الارض په شان دغه چا چې په ځمکه کې فساد او ورانه کړی ام نجعل المتقین کالفجار آیا موږ به ګرځو تقوادار خلک په شان د ګناهګارو دا کلام نشي کېدی سورة الجاسیه کې الله فرمایي ام حسب الذین اجترحوا السیئات آیا ګمان کوي خلک چې هغوی کړي دي بدیانې ګناهونه کړي دي جرمونه کړي دي هغوی دا ګمان کوي ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات چې موږ وګرځو هغوی په شان د خلکو چې ایمان راوړي عمل نه کړي نیک سواء محیاهم ومماتهم برابر به د هغې ژوند او مرګ ساء ما یحکمون ډېره بده فیصله ده چې دوی یې کوي نو الله سبحانه وتعالی چې دوی کله د عقلا دا خبره لرې وګڼله الله په دوی رد کوي چې دا عقلي استبعاد ته ولې کې دا خبره د خپل عقل نه ولې لرې ګڼي چې الله انسان دوباره نشي راژوندی کولی نشي پیدا کولی د دې لپاره په قرآن کریم کې مختلف مقنع دلایل الله بیانوي قناعت بخش دلایل الله بیانوي لکه یو دلیل اے مشرکانو اے کافرانو تاسو خو دا منئ چې اسمان الله پیدا کړی دی الله د اسمان خالق منئ چې الله د اسمان خالق منئ نو اسمان په پیدایش کې ګران دی که نه انسان دوباره راژوندی کول او پیدا کول نو چې هغه منئ او هغې پیدایش د انسان په نسبت سخت دی نو چې هغه منئ نو د الله نشي پیدا کولی اانتم اشد خلقا ام السماء بناها آیا تاسو ډېر سختي
ګرانې په پیدایش کې کنه اسمان چې الله جوړ کړی دی. سورة النازعات 20 آیت کې. سورة احقاف کې الله فرمایي اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض آیا نګوري دا کافران چې یقینا الله پاک ذات دی چې پیدا کړی اسمان نو ځمکې او الله نه دی ستړی شوی د دې په پیدایش. دغه الله قادر دی علی پر یحیی الموتى چې راژوندي کې مړي. بلا خامخا ولې نه یقینا الله پر چیز منی قدرت والا دی. دا یو دلیل. دویم دلیل الله د سوای الله وي ته چې د انسان دوباره پیدایش د عقل نه لري غني. تا د خپل اولنی پیدایش ته سوچ کړی چې الله څنګه پیدا کړی. دا الله سبحانه وتعالى چې ته پیدا کړی د نطفه نه د منی د ساس کینا سمیع او بصیر جوړ کړی. خستا او ډول خو انسان نه جوړ کو. دا الله په دې قادر دی چې دوباره ته هم چې کله ته خاور شي ریزه ریزه شي الله ته دوباره پیدا کی. الله فرمایي سوره واقعات 25 آیت کې ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. یقینا تاسو ته پته ده دا اولنی پیدایش تاسو نو فلولا تذكرون نو ولې یاد کې نه ساتي دوباره پیدایش. په دې ولې نه پوهیږي چې را دا الله سبحانه وتعالى چې د نشته کړم نو چې بیا شته شلو ما ورستو به ریزه ریزه شم نو ولې دا الله په دې قادر نه دی چې ما پیدا کی. وهو اهون علی حال دا د دور په لحاظ اعاده چې د دوباره پیدایش کول د آسان دی په الله باندې دا اول پیرینا الله ته دواړه یو شان آسان دي. خو زمونږ د پوهې لپاره الله فرمایي چې دا دوباره پیدایش په نسبت د اول آسان. او کله الله تشبیه ورکړي لکه سوره الانبیاء 1 آیت کې کما بدانا اول خلق نعيد لکه څنګه چې موږ شروع کړی دی اول پیدایش د مخلوق بیا بل الله موږ دا راځون نه کو بیا به را پیدا کو. او سوره قاف کې الله وایي افعینا بالخلق الاول ایا موږ ستړي شوي په اول پیدایش باندې چې دوباره نشو کولای. سره چې کار کوي ستړي شي بیا هغه شته کارم نشي کولای. ولم يعي بخلقهن الله له مخلوق پیدا کړل اسمان او زمکه پیدا کړی دي والله سبحانه وتعالى د دې پیدایش ستړي شوی نه دی. هر کله چې دوی شبهه کوله اعتراض وکاو الله سبحانه وتعالى به داغه جواب کوو او هغه جواب باندې به د هر عقل خاون د هر شعور خاون داغه قناعت بکیده او په دې به پویده چې د شبهه بے ځای ده او دا دلیل داغه په مقابل کې ډیر قناعت بخش دی. نو کله چې دوی دغه شبهوم کارونه که سخریه او استهزاءګانوم کارونه که نبیا به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بچکره قرآن بیانوه نو شور به کو غوغا به جوړ کړل د دې لپاره چې خلک قرآن وانه وري. نو د قرآن د لوستو په وخت کې به دوی د غالمغال نه کار اخیسته د دې لپاره چې د قرآن په خلکو اثر ونه کړي او د هغې مقابله به کوله باساطیر الاولین دا ورونو خلکو په قصو باندې. لکه دې مطلب ته الله سبحانه وتعالی په سوره فصلت کې یا حامیم سجده 8 آیت کې الله اشاره کوي وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ويل بكافرانو وغمق دې قرآن کریم ته والغوا في شور او غالمغال شروع کې د دې د لستو په وخت کې لعلكم تغلبون خامخابه غالب شئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې کړه دوی په اجتماعاتو کې د دوی په مجالسو کې قرآن لسته دوی به مقانه ورکوله او دوی به په دا وخت کې شور او غالمغال شروع کړ چې څوک د الله کتاب وانوري قرآن وانوري. نضر ابن حارثه د قریشو یو ډېر شیطان او ډېر بیکاره سړی و پرد سړی و. دی به تلو الحیرې ته. الحیره موږ مخکې د دې تاریخ بیان کړی دی. دا د فارس په څنګ کې واقع ځمکه وه چې تقریبا دغه عراق طرف ته د ایران په څنګ کې. دی به الحیرې ته لاړه نضر ابن حارثه. اول ته به د فارس د بادشاهانو قصې زده کړې د رستم او اسفندیار قصې به زده کړې د پهلوانانو. الله سبحانه وتعالی دې زموږ د وطن په نبوي هدایت او تعلیماتو سیراب کړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو ته د دې خپرونې په اورېدو باندې اجر عظیم راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. 93.1 منار FM